السلام علیکم ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو، یو ځل بیا هم په سلامونه هرکلی کوم. خوښ شوم چې د تا سره په یو بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یو ځای شم. زما ګرانو عزیزانو، نن مو داسې یو د خوښې ویډیو ده چې هغه د افغانستان د لاجورد د لار د پرانیستلو غونډه. لاجورد لار افغانستان له کراچۍ بندر پرته نړۍ سره نښلول کیږي. افغان ولسمشر نن د دسمبر په 14مه هرات کې لاجورد لار پرانیستل غونډه کې وویل د دې لارې پرانیستل به دا معنا نه ده چې سویلي اسیا سره لارې بندې شي. موخه دا ده چې سویلي اسیا له منځنۍ اسیا او اروپا سره ونښلول شي. مخکې تر ډیره افغانستان د پاکستان کراچۍ بندر له لارې له نورې نړۍ سره ترانزیت سوداګري درلوده. ولسمشر محمد اشرف غني دې غونډې ته وینا کې وویل 3 یا 4 کاله مخکې خلکو ګواښلو چې که د هغه سړک بند کړو لوږې به مړه شي، خو اوس افغانستان نښلېدلی دی. موږ بېلتون نه غواړو، اړیکې او همکاري غواړو. په دې معنا ده چې سویلي اسیا سره لارې بندې شي، بلکې موخه دا ده چې سویلي اسیا له منځنۍ اسیا او اروپا سره ونښلوو. داسې ښکارېدله چې ولسمشر اشرف غني اشاره پاکستان ته ده، ځکه دی له پاکستان سره په ترانزیتي برخه کې د ستونزو پر وخت لارې تړل کېدې او د افغان سوداګرو مالونه به په کراچۍ او بندر کې په میاشتو پاتې وو. ولسمشر په ازمایښتي ډول 10 موټر راتېننه کړل. په تالار کې افغان رسنیو ته وویل چې افغانستان د سیمې څلور لارې ده. د لاجورد په څېر په لسګونو نورې لارې وینئ او دا وطن به په پښو درېږي. افغانستان لاجورد لار سره به نوې او ارزانه لار خپلو کې تر منځنۍ اسیا، اروپا او افریقا رسولی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني 3 کاله مخکې وویل چې د دې لارې سره به 80% واردات صادرات له اروپا سره ولري. افغانستان ترانزیتي او سوداګرۍ اسانتیاوو لوی محمد اشرف غني لاجورد لارې تړون. لاجورد لار د افغانستان له منځنۍ اسیا د هېوادونو ترمنځ تیریږي او ترکیې له لارې آزادو اوبو ته رسیږي. د دې لارې تړون په 2019 کال نومبر په 15مه د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په اشخابات کې لاسلیک کړ. د لار د افغانستان د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب له اقینې بندرونو پیلیږي او د ترکمنستان تر باشي بندر ته رسیږي. دغه لار ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان څخه د تورې بحیرې او د ترکیې نه په تیریدو افغانستان له آزادو اوبو سره نښلوي. د کراچۍ بندر څه پیښیدنه لري؟ افغانستان چې سمندر ته لار نه لري، تیر کې یې د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره تر ډیره د پاکستان او ایران بندرونه کارول. افغانستان له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره د ترانزیتي برخه کې ستونزې لرلې او ځینې وخت افغان سوداګرو مالونه به په میاشتو کراچۍ بندر کې ایثار ول. لار ته ولې لاجورد لار وایي؟ ولسمشر محمد اشرف غني د لاجورد لار غونډې په وینا کې وویل چې ولې دې لارې ته لاجورد نوم ورکړل شوی دی. هغه په خبره لاجورد لار 4000 کاله پخوا ایجاد شوې وه. 4000 کاله مخکې د بدخشان لاجورد له دې لارې مصر او هندوستان ته تلل او ورېښمو لار 2000 کاله مخکې جوړه شوه. افغان چارواکي وایي لرغوني لاجورد سره د افغانستان لاجورد او نورې ګرانبیه ډبرې اروپا ته رسېدلې او افریقا شمال ته هم لېږدولې. ګران مینهوالو، دا وه زموږ د لاجورد لارې په باره کې ویډیو. ګران مینهوالو، که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو ځان سره لایک کړئ او لا هم زموږ یوټیوب چینل که چېرته مو نه وي سبسکرایب کړی، ځان سره یې سبسکرایب کړئ او ورسره ساین کې د ګنټې نشان ووهئ چې په راتلونکو ویډیوګانو د خپرولو سره سم ستاسو خبر اوسئ. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځم، تر هغې
ښاد خوشحاله او بریالي اوسئ. که چیرې مو نظر وي په کمنټ کې موږ سره نظر مو شریک کړئ چې موږ تاسو ته جواب درکړو.